السلام علیکم ملګرو په دې سایت کې د سره دا ویډیو پلی کوم په دې ویډیو کې د نوجوان کمال کړی د زمي عزتمندو د شیخ ادریس سے په طرز کې او د هغه په आवाज کې بیان کړی خو خوب بخود هغه په شان دی کړی دی بالکل پکې فرق نشته دی نه په आवाज کې فرق شته دی او نه په انداز کې فرق شته دی راځي اول دا ویډیو وګورئ زمي عزتمندو او کمنټ کې بیا ما تاسو خپل رائے راکړئ چې آیا دا طرز او دا आवाज د شیخ ادریس سے په شان ته وسته دی او کنه دی وسته اول ویډیو وګورئ بیا کمنټ کې مشوره راکړئ ښه ویډیو وګورئ زما عزت بندو جناب صدر مجلس معزز علماء کرام او د دغه کلی او علاقې سره تعلق لرونکو زما ډیرو محترمو خصوصا زمون ډیر محترم رو د دغه ادارې او د دغه کلی او علاقې ماشاءالله ډیر محبت کوي ملګری ورته کمنټ کې ماشاءالله او دا کلی او علاقه چې پیروخانه ده زما محترم ورونو دا دوه درې روخانه چهرې دي زما او د ډیر کار ته ډیر وخت نه د دین خدمت کوي او دغه اداره دا دی کامیابه کړې ده زما د میدان دا خاوره چې نن دا باغ او بهار لګېدلی دی او دا ښکلې ماشومان او ګلان او دا پلانان چې خوشحاله دي بچولې زیرې راوړي دا د دغې علماو برکت دی زما نومونه اغشتل به داسې چې دا به په ما فرض وي زموږ ډېر محترم رو زموږ ته ډېر قدردان او د اړه نږدې ملګري زما مولانا امین الله صدیقي صاحب دامت برکاتهم مولانا حمید الحق صاحب دامت برکاتهم مولانا ارشاد الله صاحب دامت برکاتهم جمله څومره اساتذه چې د دغې ادارې دي زه د تمامو مشکور یم خو دا درې زموږ ته ډېر نږدې دي ځکه د دین کار کوي دا علاقه او دا چراغ دی بل کړی دی یو درخواست عاجزانه به دا کوم چې دا چراغ چپ ته مړ نه شي دا علاقه د خدای پاک ډېره ځلولې ده او دا د دې علماو برکت دی زما دوه خبرې درته کوم ډېر وخت دا مجلس لګېدلی دی تاسو به ستړي شوي زه دوه درې خبرې کوم اتفاق به وکړو زما د طالب او د عالم او په دې معاشره کې یو لوی مقام دی زموږ خلک د علماو ډېر سپکوي طالب ته په سپکه ګوري او دا خبره عامه چلېدلې ده چې زه خپل بچی دین مدرسې ته بوځم نو څه به خوري مونږ څه خورو دا مولانا امین الله صدیقي صاحب څه خوري ته په خدای یقین وکړه هلکه مونږ څه وخوړو قسم دی د دې کلي د میدان د خانانو نه بهترین رزق خدای پاک علماو نه ورکوي خپل بچي دا د دین خادمان کوي صاحب د مرقات ملا علي قاري لیکلی زما د دیوبند یو لوی عالم شیخ الحدیث مولانا رشید احمد گنگوهی صاحب دامت برکاتهم رحمه الله یو لوی عالم تیر شوی یو ځل طالبانو ته درس کوم د درس په دوران کې داسې په هواره ډاکه کې لګیا نو په دې درس په دوران کې زلزله او هوا راله باران شو طالبانو چې باران ولیدو نو پټۍ چوتې کړې او کمرې ته دسته یې د مخې منډه کړه چې منډه یې کړه پیزارتې پاتې شي چې پیزارتې پاتې شو مولانا رشید احمد ګنگوهي صاحب وروسته روانو د خپلې اوږې ساندرې کوز کو زه نه یم صاحب د مرقات لیکلی دي ملا علي قاري صاحب وایي رشید احمد ګنگوهي صاحب د خپلې اوږې څادر کوز کو او د طالبانو پیزار یې پکې واچول او را په اوږې کړه روان شو طالبانو چې دا منظر ولیدو او پوکار یې شروع کړو په ژړا شو زموږ طالبان د خدای قسم درته خورم د پیډي سکالر نه د شپاړسم د دغې نه چې دا ډیګرانې راوړي زما د په رب قسم یې د دې خپل استادانو ډېر قدر کوي ډېر خیال ساتي زما په رب قسم چې د دې مدرسې طالب العلم چې د استاذ کم احترام کوي دا په سکول کالج کې نشته ستا سکول کالج او اداره خو د بې حیایي درس نه کوي حیا چېرته لاړه نوجوان خو غرق شي زما وروڼو یاد ساتئ نن به هغه مور خوشحاله وي هغه پلار او هغه کورنۍ به خوشحاله وي چې دې علماو ته دا حافظ ولیکه
دا د قرآن حافظ زما ورور ډېر لوی خیر خون شو په دې کې خبره مې دې په کوله وخت مختصر دی زما طالبانو چې دا منظر ولیدو په ژړا شو چې په ژړا شو چې واه شیخ صاحب خو بېادبي وشوه او راله او په ژړا او په ایذان شو چې شیخ صاحب موږ نه بېادبي وشوه موږ معاف کړه ستا د صادر موږ نه بېادبي وشوه ستا د اوږې مبارکې موږ نه بېادبي وشوه دا څه وشوه د موږ په ایزار ستا د اوږې سره او د صادر سره ولګېده بېادبي وشوه حضرت ته په ژړا شو مولانا رشید احمد گنگوی صاحب هغه وخت یو جمله وفرمایله وی طالبانو تاسو د دین ګلان او ستاسو بارک رسول الله مبارک ټول وایي شوق سره صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تالیف کله دین د پاره وځي فرشتي ورته وزرې وایي وی طالبانو تاسو خو د دین د پاره راوتي او فرشتو ته وزرې غوړلې دي نو ستاسو د پیزاب دوړه دا د فرشتو د وزرو سره لګېدلې ده او زما د صادر زما د اوږې سره لګېدلی دی نو ستاسو د دې چپلو او د دې پیزارو دا دوړه زما د صادر نه دا معزز او معطر او بهترین ده دا د طالب مقام یو جومات کې طالبانو سیده د یو سپینګیري بابا مولانا وټیرا د طالبانو مقام د تخې معاشره کې ډېر کم کوز د مونږ د طالبانو تر خلک ډېر سپک نظر کوي زما مکه دین عالم پورې سپک مه ګوره معاشره چې آباده ده د علماو برکت دی زما د علماو سعی کړي کوششونه یې کړي محنت یې کړی قسم درته خورم داسې وخو چې په کلیو په کوڅو په علاقو به چېرته حافظ د قرآن نن ستاسو د میدان په ګېټ او چوکټ کې مولانا امین الله صدیقي صاحب او د دې د دوه دوستانو په چوکټ ته تحفظ وکړي دا د دې دانو برکت دی زما نو بابا صاحب به روټۍ راوړه د طالبان خو خپل من کې مذاق کوي نو په بابا یې د غوی نوم بابا ته به یې غوی نو یو ځل چېرته بابا ډوډۍ لیټ کړې وه طالبانو ګیشي نو طالبان